الله خیر وکړي، الله خیر وکړي. بابا ښه به شي ښه او ګبراویږه ما، الله به دې ښه کړي، ګبراویږه ما. شنو دا والا دا یو سحر، دا یو غرمه اور دا یو ماښام، رس کې 3 ځله او تلشي نه به بالکل پرهیز کوئ ښه، او الله تعالی به دې ښه کړي بابا ښه. فکر مه کوه ښه، ښځه الله له مخه. السلام علیکم. آرام سره بابا. شنو بچه ما ته پته ده نور ورپشه مې په دنیا نشته دی. آرام سره، خدای به خیر کړي. زما د رڼا بچه خبر باندې وای الله وای الله. دیو خبرې تپوس دې مې وکړم، خفه کېږې خو به نه. او که څه وې؟ ماما سبا موږ ټول مړی ته ځو که نه؟ او ویل چې ما پروډیوسر صاحب نه ستا او ستا د پاپا اجازت اخیستې، ډېره موده وشوه موږ په جمع چرته هم نه لیدلي که نه. نو ماما باغو به هم مو سره ځي که نه؟ او ولې چې زه په شوټ کې بیزي یم خو باغو به تا سره بیزي شي که نه. نو ماما رڼا مو سره نه شي تللی؟ نه ولې چې پروډیوسر صاحب صرف د یو نوکري اجازت راکړې. هغه خو نوکره نه ده، هغه خو دلته سبق ویل راغله، هغه خو دلته سبق وایي. ته نه پوهېږې بچې، زموږ صرف د یو نوکر نوسۍ ده. او ته دا خبرې پرېږده، سهار به وختي پاڅېدلي که نه؟ اوس ویده شه، ټیک شوه؟ ګډ نایټ. ها رڼا خبره مې واوره، ګوره د کور خیال ساته ښه، موږ به یو 2 ورځې پس راځو او په فریج کې کانه مانه پرته ده، هغه راخله او ګرموې، هغه به خورې ټیک شوله او ور چاته لرې نه کړي ټیک شوه، پوه شوې که نه؟ واده اورېدل ډېره مشروطي مه کوه، د کور خیال ساته او ځان له ترکاریم ګرموه، خو یو خبره مې واوره پسه کې ګوتې ونه وهې، صحیح ده؟ او چې موږ ګاډي کې کښېنو ګیټ راپسې بند کړه. یا الله زه څوک یم؟ رڼا او که نوکره او که نوکرې نه و بدتره. You good boy. दाजी اوس سترګې پټې کړه زه به ویښ یم. سترګې مې ولې پټې؟
که زما سترګې پټې شوې نو زما رڼا لور به څه کوي؟ د حاجي داسې خبرې مه کوه. زه وایم چې اوس وده شه، فکر مه کوه. زه به د دې حویلۍ خیال ساتم. بخرڼه به ښار کې ډېره خوشحاله وي. او بچې زما رڼا لور به په ښار کې ډېره خوشحال وي. هلته سبق وایي که نه، او چا چې سبق نه وي ویلی هغه زما او ستا په شان د خانانو څوکیداري کوي یا ټاټکې او بیلچه وایي. د حاجي حکیم صاحب ویلي دي چې تاسو ته ډېرې خبرې ښې نه دي. آرام کوه، بس آرام. ها یا الله تیرا باندې